خیر طارق خان چی روانه؟ جماعت لا روان یم هغه څه ښه جومات له راځه نو دواړه به ولاړ شو. درځه ښه خبره هغه سم ناوخت شو جماعت ټیم هم دی څه کوې زرداد چې دی له څه وایه جماعت ته روان یم ډېر ناوخته دی یاره زرداده جماعت له خو موږ هم روان یو دا رقم تازه نه دي ده یار ته زما لاسو ته وګوره زما دا الله ته وګوره ځم اودس کوم ناوخته دی بس درځه د روان څه موږ پسې روان یو ډېره تعزیله وه څومره شو هغه سبا کار کتار ته څومره شو هغه رنګه شکر دی اوس ښه دی الحمدلله خیر ځه ښه شو طارق هغه زرداد نه دی روان څومره په سپیټ روان دي خیر خو دی هو ځان یې څه ته یو غړپ کړی دی ای زرداده چیش دی عثمانه دلته راسه چیش دی عثمانه خیر دی زرداد خانه نن دې ځان یو غړپ کړی دی چیر روان یې عثمان خانه په دفتر کې مې کاغذان جمع کړي دي نن مې انټرویو ده زه مې انټرویو ورکوم ښه دفتر له ځې انټرویو ورکړې نو هغه دې کپړې هم بدل کړي دي ځان دې یو غړپ کړی دی یار عثمان خان د خو انټرویو مې ده هلته ګرده غټ افسران غلي دي ګرده سمارټ راغلي دي نو ما هم دا سوچ وکړې زه به هم ځان د لږ صفا کړم وربسم انټرویو به ورکړم پښتون کپړې خو ډېر بد یې سم یاره یاره زرداد خانه څومره د افسوس خبره ده د افسرانو د خاطره تا کپړې چینج کړې د اوس یو 10 منټه مخکې چې موږ منځه ته تلو ته په کومه جامه کې را روان ولې نو ډېر د افسوس خبره ته د افسر د خاطره د کپړې چینج کړې پر منځله خط تلې ته په کوم حالت کې ولې یار هغه غټ افسر دی په خیرونو کپړو کې ملاقات سره کوم خوند نه راکولی یاره زرداد خانه ته د افسر د خاطره د کپړې چینج کړې او دومره سمارټ روان یې اوس 10 منټه مخکې ته د الله ملاقات له روان یې ته په کومه جامه کې وې ستا د کپړو بوی تللی ستا د لاسو څه حال ولو ته په هغه جامه کې روان ولې او د افسر د خاطره چې هغه یو بنده دی یو عام خاص انسان دی هغه سره ته ملاوېدو دپاره دومره ځان سمارټ کړی دی نو په کار تاله دا رقم دی زرداد خانه د الله ملاقات له چې مسجد له ځې باید چې صفا کپړې واغوندې هلته موږ تاسې دا رقم ودرېږي چې مسلمان زموږ څنګ ته ولاړې د هغه بدبو زموږ بدبو که هغه نه ولګېږي د هغه موږ ته نه شي بېزاره باید چې موږ صفا کپړې واغوندو خوشبو ولګو نو ښه خوند وکړي الله ملاقات دپاره سړی دا رقم ځي یاره طارق خانه نن به زه کوشش کوم چې په صفا جامو کې جومات ته ولاړ شم چې ما زه بل مسلمانم نه شي په تکلیف ملګرو موږ تاسو له پکار دی که هغه د هوټل والا که ګاډي استادان یعنی هر څوک چې هغه دا رقم کار دی د هغه سره د دې جامې خرابېږي موږ مقصد صرف دا دی چې دا ویډیو در هغه خلکو پورې ورسیږي چې څه وخت د لمانځه له ځي هغه کپړې چې د هغه بدبو ځي یا ډېرې خراب وي دوی ولاړ شي په هغه باندې لمونځ ادا کړي او پروا نه لري نو باید چې موږ تاسو د الله ملاقات له ځو یعنې مسجد له ځو فرض لمونځ ادا کوو باید چې داسې کپړې واغوندو چې یو بل مسلمان ورور زموږ ستاسو څنګ ته ولاړې چې زموږ ستاسو د کپړو د بدبو د وجې یا د خرابېدو د وجې چې هغه مسلمان د موږ سره نه شي په تکلیف نو که مې دا زموږ د کوچني میسج خوښ شوی دی د اصلاح دپاره مختصر شیر کړئ جزاک الله